روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 9مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. ابن هشام رحمه الله لیکلي چې په 3 هجري کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم له صحابه کرامو سره د بدر میدان ته ورسېده چې د غزا لپاره تیاری ونیسي. همدارنګه د روژې مبارکې په 9مه ورځ په 93 هجري قمري کال کې چې د 2012 میلادي کال د جولای میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوړ، د اسلام ستر قهرمان مصعب بن نصیر رحمه الله د مکمل اندلس د فتح لپاره ملا وتړله او په لنډه موده کې د اشبیلي او طلیطلې ښارونه فتح کړل. په همدې ډول د 212 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې په 9مه نیټه چې د 827 میلادي کال د ډسمبر له لومړۍ نیټې سره سمون خوري، مسلمانانو د زیاد بن اغلب په مشرۍ د ثقيله جزیرې په سواحلو لنګر واچاوه او دا جزیره یې د صلیبیانو له منګولو څخه خلاصه کړه. همدارنګه د رمضان المبارک په 9مه نیټه 222 هجري قمري کال چې د 830 میلادي کال سره سمون خوري، عباسي خلیفه معتصم دفشین یا افشین په نوم باندې خپل سرلښکر د بابک خرمي د مقابلې لپاره ولیږه. فشین وتوانېده چې بابک خرمي ته ماتې ورکړي او د دوی مرکز البوذ ځینې ونیسي. بابک خرمي له دې جګړې وروسته وتښتېده. افشین هغه تعقیب کړ او له خپلو ملګرو سره یې ژوندی ونیو. وروسته یې د سامرا ښار ته راوړل او ټول یې ووژل. بابک خرمي نږدې 20 کاله مسلمانانو ته پریشانۍ جوړولې او وخت نا وخته به یې د مسلمانانو په ښارونو کې لوټماری کاوه. همدارنګه په 409 هجري قمري کال د روژې مبارکې میاشتې په 9مه نیټه چې د 1008 میلادي کال د دسمبر میاشتې له 18 نیټې سره سمون خوړ، د مرابطینو مجاهدینو د یوسف بن تاشفین په مشرۍ د زلاقه په ډګر کې د صلیبیانو پاچا الفانسو ته ماتې ورکړه. د الفانسو په زرګونو تنه لښکر په دې جګړه کې ووژل شول. یوازې الفانسو له خپلو 6 تنو عسکرو سره په تېښته بریالی شو. همدارنګه د رمضان المبارک په 9مه نیټه 1213 هجري قمري کال چې د 1899 میلادي کال د فبرورۍ له 18 نیټې سره سمون خوړ، د سعودي عربستان د مجاهدینو اوله ټولۍ د خپلو مسلمان ورونو د مرستې او له فرانسوي یرغلګرو سره د جهاد لپاره د مصر د القصیر بندر ته ورورسېده.